په لاس د جوړ شوو توکو نندارتون ننګرهار کې د التقوا د لوړ زده کړو مؤسسې په نوښت دغه نندارتون کې د اقتصاد پوهنځي د محصلینو په لاس جوړ شوي توکي په 13 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي. دغه خصوصي مؤسسې مشر وایي نندارتون د جوړولو څخه موخه محصلین پر خپل مسلک برلاسي کول، د کاروبار هنر ورزده کول او د هغوی د علمي سویې لوړول دي. دی وایي مطمئن دی چې په دغه ډول هڅو سره به فارغ شوي محصلین پر دې وتوانیږي چې ځان ته کاري زمینې پیدا کړي. د 13 په شاوخوا کې تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي او د تیر په څیر یو ځل بیا د دې نندارتون موخه هم دا ده چې محصلین د تیوریکي زده کړو ترڅنګ عملاً هم چې دی په خپل مسلک کې وارد شي او له دې طریقه موږ د خپلو داخلي تولیداتو حمایت او ملاتړ وکړو او له بل طرفه زموږ اساسي تمرکز په دې باندې دی چې محصلینو کې دا وړتیا دا توانایي پیدا شي چې دوی په خپل فکر او خلاقیت سره ځان ته د کار زمینه مساعد. دغه 2 ورځني نندارتون په دې غرفو کې ناس محصلین خوښ دي چې د پوهنتون د ادارې له لوري ورته په عملي بڼه د کاروبار هنر ورښودل کیږي. دوی همدارس له نورو پوهنتونونو او پانګوالو هم وغوښتل چې د محصلینو د پوهې د کچې د لوړوالي په موخه دي دغه ډول هڅې ترسره کړي. هر محصل پکې خپل د لاسي صنایعو جوړ شوي دلته راوړي او نندارې ته وړاندې کوي. تقاضا ده د محصلینو چې په دغسې لاسي صنایعو باندې پانګه اچونه وکړي او د پوهنتونونو نه هم دا تقاضا ده چې نور دغسې برنامې د محصلینو لپاره وړاندې کړي. موږ دپاره په درس جریان کې مطلب عملي کار دی، موږ ورسره اشنا کیږو. په راتلونکي کې انشاءالله موږ ته به هېڅ مشکل نه پیدا کیږي. د شاګردانو د راتلونکي لپاره ډېر ښه دی او د افغانستان په اقتصاد کې یو رغنده رول. د یاد خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادان هم دغه ډول نندارتونونو جوړول اغیزمن بولي او دوی هم لکه د محصلینو پر نورو پوهنتونونو د ورته نندارتونونو د جوړېدو غږ کوي. دغسې نندارتونونه چې د ډېر مثبت پایلې لري په ټولنه کې او دا د محصلینو لپاره ډېر یو ښه ګام ده تر څو محصلین فارغېږي، دوی دې ته آماده کېږي چې عملي کارونه کې باید څنګه دوی یو پروډکټ باید وړاندې کړي ټولنې ته او نور پوهنتونونو ته هم دا یو ښه پیغام ده تر څو هغوی محصلینونه هم تشویق شي چې په اقتصاد برخه کې یا داسې په هر یو برخه کې دوی باید یو لاسته راوړنه ولري ټولنې ته. هیره دې نه وي دا لومړی ځل نه دی چې دغه پوهنتون دغه ډول نوښت د خپلو محصلینو د عملي پوهې د لوړوالي لپاره ترسره کوي، بلکې تر دې وړاندې هم دې ته ورته نور پروګرامونه جوړ کړي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.